بسم الله الرحمن الرحیم. درنو دوستانو، هیله ده چې جوړ روغ اوسئ، ژوند چارې مصروفیتونه مو په خیر وي. د الماني ژبې د درسونو په دوام د نن ورځې درس د الماني ژبې حساب راپیلوو، چون دا دوهم درس دی. په دې درس کې به موږ په دې باندې وتوانیږو چې څنګه وکولی شو په الماني ژبه باندې موږ حساب ولیکو یا هم ولولو. نو راځو پیل به کوو. معمولا د الماني ژبه په حساب کې د یوه څخه تر 10 پورې اعداد ډېر مهم دي. البته د یوه څخه تر 10 او 11 12 تر 12 پورې، او د هغه څخه وروسته بیا ځکه اسانه دي چې عیني موضوعات، عیني عددونه بیا بیرته تکراریږي، عیني اصطلاحات تکراریږي. او که تاسو بیا لږ څه د په اصطلاح تخنیک ورسره زده کړئ، انشاءالله بیا مو سر ورسره خلاصیږي. په الماني ژبه کې یوه ته آینس ویل کېږي. آینس دا قوس کې ما هغه پرونانسیشن یا تلفظ ورسره لیکلی دی. آینس یعنی یو، zwei یعنی دوه، صحیح، drei یعنی درې، vier یعنی څلور، fünf یعنی پنځه، sechs یعنی شپږ، 7 یعنی اوه، 8 اته، 9 نهه، 10 لس. ځو مخته. یولس ته چې وایي 11 یعنی 11، 12 یعنی 12. کله چې تاسو د یوه څخه تر 12 پورې حساب زده کړئ، د هغه څخه وروسته کله چې موږ حساب له 14 څخه شروع کوو، نو ډېر اسانه، فقط 3 وایې او 10 ورسره یو ځای کړئ. تاسو وګورئ 3 ته چې ویل کېږي، 3 ته 3 ویل کېږي، او 10 ته 10. نو 14 چې موږ وایو، اول به 3 وایې، 3 بیا 10، 10، 13 یعنی 14. 14 څنګه وایو؟ 14 یعنی 14، 15 یعنی 15، 16 16 ته ویل کېږي، صحیح. 19 ته چې ویل کېږي 17 یعنی 19، 18 یعنی 18، 19 یعنی 19، شل. مخکې شل ته راسو، تاسو وګورئ تاسو اوس تر 19 پورې حساب زده کوئ، خو دلته کېدای شي ځینې دوستانو ته دا سوال پیدا وي چې 14 ته ولې موږ 16 ونه ویل او 19 ته مو ولې 17 ونه ویل؟ ځکه چې 14 ته دلته چې وایي، 14 ته دلته 6 وایي، او 9 ته 7 وایي، صحیح. 14 ته 6 وایي او 9 ته 7 وایي. اوس نو دا چې ولې موږ 14 ته 16 ویل او 19 ته مو 17 ویل، د دې علت دا دی چې دلته یو استثناء ده. هره ژبه ځانته استثناءات لري. د استثناء تر شا شاید په جزئیاتو کې ډېر تفصیلات دي. د دې د دلیل لپاره ولې د اوس لپاره موږ فقط دا دونه زده کوو چې 14 موږ استثناء عن 16 وایو، 16 نه وایو، او 19 هم 17 نه وایو، بلکې 17 یې وایو. نو په دې اساس 17 19 16 14 چې تاسو ورته فکر یې. د هغه څخه وروسته مخته ځو، شل ته راځو چې شل ته څه ویل کېږي. شل ته معمولا په الماني ژبه کې 20 ویل کېږي. 20 فقط شل چې مو زده کړل، له هغه څخه وروسته 21 22 23 24 هغه هم په عیني شکل بیرته هماغه تکراري موضوع ده، فقط تاسو لږ څه توجه غواړي. شل ته 20 ویل کېږي. یو مسله چې تاسو باید فکر ورته راوګرځوم، موږ ویلي وو چې کله ایګې د یو حرف په پای کې راسي، یا د یو البته د یو لغات په پای کې راسي، هغه د شین اواز ورکوي. 20 شل. اوس نو که تاسو 21 وایاست، یو او شل، یو ته عین وایي، شل ته 20 وایي، نو موږ وایي 21. که تاسو 22 وایاست، نو موږ وایي 2 او شل، چې بیرته 22 کېږي، صحیح.
22 په دې شکل 22 ویل کېږي. همدا رقم که تاسو 23 وایاست نو تاسو به لیکئ چې 3 und 3 او شل 20 23 23 څلرویشت 24 په دې شکل تاسو مخته تلای سئ 25 25 26 27 27 صحیح پوره بیواز 28 28 29 او دیش ته چې راورسېدلاست دیش ته ویل کېږي 30 یعنی 30 صحیح. اوس که بیا تاسو یو دیش وایاست 31 یو دیش korrekt 31 صحیح. همدارنګه که وایاست چې 32 دغسې موظف پسې تر 40 پورې 9 ته 39 ویل کېږي 40 ته بیا 4 په پای کې مازې څه شروع اچوئ 40 صحیح 40 40. اوس که بیا هم یو 40 وایاست بیرته هماغه تکراري خبره ده 41 42 42 همدارنګه 43 44 دغسې ځای تر 9 پورې 49 بیا دغه څخه وروسته څه شته 50 ته وایي 50 ګوره 5 دي په پای کې فقط څه شو راچولی دي 50 بیا هم یو 50 51 52 52 په دې رقم ځای تر 80 پورې 80 ته ویل کېږي 60 یعنی 80 بیا هم یو 80 80 تر 80 پورې 80 ته ویل کېږي 70 یعنی 80 80 90 90 تاسو ځئ یو 90 2 90 تر 9 90 پورې 99 صحیح ګوره د 99 یو شي ته مو فکر وي کله چې تاسو یو عدد وایاست مثلا 6 اویا 8 90 1 90 2 90 اول به کوچنۍ برخه وایاست وروسته به غټه برخه وایاست مثلا زه وایم 15 90 که زه 15 90 وایم اول به لکه موږ په پښتو کې وایو اول به 15 یادوي په الماني کې بیا به وروسته 90 یادوي 5 مثلا 15 90 وایم 95 اول کوچنۍ برخه 15 وروسته غټه برخه 90 95 یعنی 15 دا په ټول حالات کې به ستاسو دغه قاعده په فکر کې سلو ته راورسېدلو سلو ته په الماني ژبه کې ویل کېږي 100 یعنی سل. اوس که بیا تاسو مخته ځئ وایاست چې 101 ډېر ساده 100 یعنی یو لکه موږ په پښتو کې وایو یو سل یو 100 یعنی یو سل یو ته چې ویل کېږي 101 یو سل یو یو سل دوه 102 یو سل درې 103 اول لکه سیم ټو سیم لکه په پښتو کې چې وایو د سلو څخه چې وروسته واوښتلاست بیا هم یو سل یو 101 102 103 مثلا یو سل لس څنګه وایم 110 په سر کې یي صحیح یو سل شل 120 اوس که زه وایم چې یو سل 25 څنګه وایم 100 خو دې پر خپل ځای دی یو سل 25 ته چې وایي 125 یو سل 25 په دې شکل مثلا نور خو نو 100 پر خپل ځای دی
نور بیرته لکه د یوه څخه چې تر سلو پورې حساب څنګه موږ وویلی یا څنګه مو زده کړي نور هغسې ورسره ویل کېږي، هغسې په اصطلاح ورسره ګردانېږي. مثلا 1.76 زه څنګه وایم 176 ول کوچنی بیا غټ 76 6 und 70 دا څو 176 او دا څو 125 او دا 100. په دې شکل سره موږ تاسې حساب وایو تر 199 پورې فرضاً ولاړو، د هغه څخه وروسته 200 ته په الماني ژبه کې نور هغه کسان چې لږ دغه یو څه متوجه اوسېږي نو خپل حساب تر 0 پورې زده دي، حتی تر 0 نه هم پورته 200 ته ویل کېږي 200 یعنې 200 200. اوس نو که ته بیا مخته ځې 201 سیم ټو سیم فقط 200 پر خپل ځای دي، نور حساب د یوه څخه تر 100 پورې چې څنګه دي هماغه رقم مخته ځه 201 مثلا 109 دغه 200 نه البته 209 صحیح دا 201 دا هم 209 نور نو چې هر څونه مخته ولاړ سي عیناً هماغه رقم. مثلا زه وایم چې 215 نو 200 خو دې پر خپل ځای دي دا 200 فقط 15 ور واچوو 15 ته ویل کېږي 35 په دې شکل سره 300 400 300 ته 300 400 400 500 500 600 600 700 800 900 کله چې 900 ته راورسېدل د 900 څخه وروسته چې دي 1000 زرو ته ویل کېږي 1000. اوس مثلا زه وایم 101 بیا بیرته په هماغه شکل 1000 معنا چې شي معنا زر. اوس که زه وایم چې 101 نو وایم چې څنګه نو داسې وایم 1000 101 102 103 104 105 مثلا تاسو وایاست 108 دا 101 ډېر اسانه فقط 1 راچوئ نور 80 او 90 او 100 هغه شان یې ګرد پر خپل ځای دي وروره صحیح. مثلا زه وایم 1280 صحیح نو زه وایم چې 1000 یو دا خو د 1000 شو 200 ته چې ویل کېږي 200 1000 200 1280 60 لکه څنګه چې په پښتو کې حساب وایي هماغسې فقط پر الماني ټیپ سیم ټو سیم واړوئ فقط په دغه ډول یې تنظیم کړئ 1280 یا 1280 1260 دا موږ په دې رقم هم وایو تر 0 چې پورته سولاست 1100 1200 1300 ځان او مخته پسې هغه به دوه رقم ویل کېږي دا رقم هم ویل کېږي 1280 لکه موږ په پښتو کې وایو 1280 او داسې هم ویل کېږي 1280 هغه به څنګه وایي 1200 یعنې 12 دانې سدیان 1200 1260 ډېر ساده ډېر اسانه یعنې کله چې موږ تر 0 واوښتلو لوړ بیا کولی شو حساب په دغه دوه ډوله سره هم چې کو په دغه دوه ډوله سره ووایو دا دواړه یو عدد دي خو په دوه رقم ویل کېږي 1280 1280 صحیح 1200 1300 1400 1500 1600 همدغسې مخته ځئ لوړ تر هر څو پورې فقط زه دلته اوس غواړم هغه لوړ عدد د الماني ژبې دا ووایم زرو ته خو 1000 ویل کېږي 100,000 1 لک ته ویل کېږي
100,000 يعني سل زریان. 1 مليون لس لك 1 مليون. 10 مليون لس مليون یا په بل اصطلاح سل لک. 100 مليون سل مليون او داغه څخه وروسته 1000 مليون یا میلیارد هغه ته ویل کېږي 1 میلیارد. 1 میلیارد 1 بیلیون هغه ورته ویل کېږي. نو په دې شکل سره دوستانو موږ کولی شو چې د الماني ژبې حساب زده کړو، تکرار یې کړو، ویل ولو. تاسو بیا هم دا در سره تکرار کړئ دغه موضوعات. په کوم موضوع باندې سر نه خلاصېدی یا درته سخته وه کولی شئ چې پوښتنه وکړئ. خو ستاسو د لا ښه تمرین او وضاحت لپاره زه غواړم یو 2-3 مثاله نور هم درته ووایم او بیا هغه څخه وروسته درس پای ته ورسو. مثلا دا یو عدد دی 45,580. 45,580 موږ په الماني ژبه کې څنګه ویلی شو؟ ډېر اسانه. 44,000 په پښتو کې وګورئ. 44,000 44 ته چې ویل کېږي 24 زره 1000 24,000 44,000 شوه 580. 500 ته چې ویل کېږي 500 او 80 24,580. 44,580. مثلا بل عدد به داسې انتخاب کوم. مثلا 1,080.